خمس هن علامات المتقين. پنځه شیونه د متقینو علامه ده. اولها ان لا يجالس الا من يصلح الدين معه. اولنی علامه د متقینو خلقو دا ده چې د هغه چا سره به کینی چې د دین اصلاح کوي. د دیندارو خلقو نه علاوه چا سره باندې کینی. بل دا ده چې ويغلب الفرج واللسان، په شهوت او په ژبه به د کنټرول وي. واذا اصابه شيء عظيم من الدنيا، که د دنیا ډیر دوی شیونه دته میلاو شي یراه وبالن، نو دا به زړه کې واچي وبال دی. واذا اصابه شيء قليل من الدين، او کله چې دته د دین نه څه شی میلاو شي اغتنم ذلك، نو دا به غنیمت ګڼي. بل علامه ولا يملأ بطنه من الحلال خوفا من ان يخالطه حرام. حلال خوراک بم ډیر نه کوي، د دې وجه نه اسې نه چې څه ناڅه پکې چېرته حرام ګډ شوي نه. ويرى الناس كلهم قد نجوا. بل علامه د متقینو خلقو دا ده چې ټولو خلقو په باره کې به دا خیال کوي نو ټول خلک جنتیان شو. ویرا نفسه قد هلکت، او صرف خپل ځان باره کې به دا سوچ کوي چې هلاک شو. جاهل انسان دا سوچ کوي چې زه کامیاب یم او خلک هلاک شو.